الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق امام ترمذی رحمه الله په ابواب الطهارة کی طریقو کیفیت او د اوداسو د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوو. نو کله چې انسان ابتدا د اودس کې او اودس شروع کوي نو غل په کارداري چې په اوله کې بسم الله وایي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بغیر د بسم الله ویلو نه اودس نه کیږي، یعنی چې په ابتدا کې بسم الله ونه ویل شي نو اودس نه کیږي. لکه مخکې حدیثو ذکر شو، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه. نو کله چې انسان او د شروع کوي کله لاس وینځي د هغې نه بعد خولې ته او پوزې ته اوبه اچوي، د هغې باره کې وسو حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. فرمایي چې باب ما جاء فی المضمضة والاستنشاق، باب د په بیان د هغه څه چې راغلي دي د مزمزې او د استنشاق باره کې. مزمزه ویلی کېږي ادارة الماء فی الفم، اړول د اوبو دي په خوله کې یا داخلول د اوبو دي په خوله کې. مزمزه ویلی کېږي خولې ته اوبه اچولو ته، او استنشاق ویلی کېږي ادخال الماء فی الانف، داخلول د اوبو په پوزه کې، پوزې ته اوبه اچل او خولې ته اوبه اچل. دې باره کې اوس حدیث راوړي. نو دلته چې دا مسله اختلافي ده او په منځ د علماو کې ډېره اوږده مسله ده او ډېر اختلاف پکې د علماو پکې دی چې خولې ته اوبه اچل او پوزې ته اوبه اچل یو دا په اوداسه کې دي او دویم دا په غسلو کې دي. نو د دې څه حکم دی چې کله انسان اودس کوي نو په اوداسه کې د مزمزې او د استنشاق څه حکم دی، او کله چې انسان غسل کوي نو په غسلو کې څه حکم دی. نو مشهور په دې کې د علماو چې درې مذاهب دي. یو مذهب په دې کې د ابن ابي لیلا او د امام احمد بن حنبل او د اسحاق بن راهوی او د عبد الله بن المبارک رحمهم الله دی. دا علما وی مزمزه او استنشاق یعنی خولې ته اوبه اچل او پوزې ته اوبه اچل په اوداسه کې هم او په غسلو کې هم دا فرض او لازم دي. یعنی د علماو په نسبت باندې که چا اودس کاو او یا غسل کول او پوزې ته یا خولې ته اوبه وانه چلي نو د انسان چې د فرض پرېښودل چې فرض یې پرېښودل د انسان بیرته اودس کوي بیرته به غسل کوي. دا خو د دې علماو مذهب دی. دوی مذهب په دې کې د امام مالک او د امام شافعي رحمهم الله دی. دا دواړه علما وایي چې خولې ته اوبه اچل او پوزې ته اوبه اچل په اوداسه کې هم سنت دي او په غسلو کې هم سنت دي. نو کله چې انسان اودس کو یا غسل کول او مزمزه او استنشاق ته پاتې شول نو د انسان وی غسل هم شوی دی او اودس هم شوی دی، ځکه په سنت باندې مؤاخذه نشته په ترک د سنت باندې. درې مذهب په دې کې د امام ابو حنیفه او د سفیان ثوری رحمهم الله دی. دا دواړه علما وایي چې خولې ته اوبه اچول او پوزې ته اوبه اچل دی وایي چې دا په اوداسه کې سنت دي، که چا پرېښودل نو اعاده د اوداسه پرې نشته، که مونځ یې وکړو نو مونځ یې شوی دی. او په غسلو کې دا فرض دي. نو که انسان غسل وکړل او پوزې ته خولې ته اوبه نه واچلې دا انسان بیرته غسل کوي یا بیا وروسته وراچوي. په دې مذاهبو کې چې د راجح مذهب هغه د اول علماو د کوم مذهب چې موږ اول ذکر کو د ابن ابي لیلا او د امام احمد بن حنبل او د اسحاق بن راهوی د عبد الله بن مبارک رحمه الله. او د دې لپاره چې ډېر زیات دلایل په دې مسله باندې چې مزمزه او استنشاق په اودس کې فرض او لازم دي او په غسل کې فرض او لازم دي. دلایل چې د علماو په خپل کتابونو کې ذکر کړي دلته خو حدیث الباب دی چې په دې کې صيغه د امر راغلي د رسو ذکر کېږي فانتثر او امر د فار د وجوبي. نو دا خولې ته اوبه اچل او پوزې ته اوبه اچل دا چې د واجب دي. او وروسته امام ترمذی رحمه الله فرمایي چې په الباب عن عثمان ولقيت ابن سمره، په دې باب کې د عثمان رضی الله عنه د لقيت ابن سمره روایت مشتري. نو د لقيت ابن سمره رضی الله عنه په روایت کې د الفاظ راغلي چې په مزمز او بالغ فی الاستنشاق التم چې د صيغه د امر راغلی او امر د فار د وجوبي او دینه موجوب معلومي. بل امام مسلم رحمه الله او امام بخاری رحمه الله ثم لينتفر صيغه د امر غایب وروړي ده، نو دغه چې د فار د وجوب د امر دی. او پنځم دلیل د علماو لپاره چې دی
هغه مواظبت مستمره دائمه د نبی صلی الله علیه وسلم د پدی باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم په دی باندې مواظبت او همیشواله کله چرته په غسل او په اوداسه کې مزمزه او استنشاق نه دی پرې خو دي نو دا دلیل د وجوب دی د نور علماء د پاره دلایل شته خو لیکن هغه چې دی دغه نه استدلال صحیح نه دی هغه چې کمزوري دلایل دي او د جمهور علماء په شان دلیل د نور دوه مذهبونو ولا سره نشته نو دیو مذهب چې د من تراجح کار کوي باب ما جاء باب د بیان د هغه څه چې راغلي دي په المزمزه په بارا د مزمزه کې ول استنشاق او د استنشاق یعنی د خولې توبه چولو کې او د پوزې توبه چولو کې امام ترمذی رحمه الله فرمایي حدثنا قتيبة ومن ته حدیث بیان کړی دی قتيبه بن سعید رحمه الله هغه فرمایي چې حدثنا حماد بن زید وجرير من ته حدیث بیان کړی دی حماد بن زید رحمه الله وجرير عن منصور هغه د منصور نه روایت کوي عن هلال بن يساف هغه د هلال بن يساف نه روایت کوي عن سلمة بن قيس هغه د سلمة بن قيس نه روایت کوي معدي کرب او وائل ابن حجر او د وائل ابن حجر رضی الله عنه او ابي هريره او د عن سلمة بن قيس د سلمة بن قيس رضی الله عنه روایت کوي قال فرمای قال رسول الله چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا توضأت کله چې تو دس کنه فانتثر واذا استجمرت فاوتر اذا توضأت کله چې تو دس کې فانتثر نو انتصار وکا فدې کې چې فانتثر لفظ راغلی دی او بل حدیث کې واستنثر لفظ راغلی دی دې معنی دا ده چې تو او بچره پوزه ته داخلي کا او د پوزه نه بیرته چې دی خارجي کا او بعض علماء وایي چې دې ته ویل کی چې د پوزه د طرفونه چې دی دا لګ او خوځوا یعنی پوزه سن کده معنی ویش استنشاق هغه چې پوزه ته واچول ته او استنثار چې دی پوزه سنول ته ویل کی معنی پوزه سن او اذا استجمرت فاوتر او کله چې ته فاوتر او کله چې ته استنجا کی معنی وې د استنجیت فاوتر نو ته چې ایثار وکړي یعنی درې کان استعمال کوم کې هغه ذکر شوی وو نو دې حدیث نه معلومه شوله چې دا استنثار او انتصار د چې په اوداسه کې دا فرض دی لازم دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی وفي الباب عن عثمان ولقيت بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وابي هريره رضي الله تعالى عنهم په دې باب کې د صحابو نوم روایت شته قال ابو عيسى امام ترمذي رحمه الله فرمای حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح حديث سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه دا چې حدیث حسن صحیح کم چې دلته ذکر کړی شو اوس امام ترمذي رحمه الله چې په دې مسله کې اختلاف د اهل علم ذکر کوي واغې ته اشاره کوي واختلف اهل العلم اختلاف کړی د اهل علم فی من ترک المزمزه والاستنشاق په هغه انسان باره کې اختلاف کړی دی چې هغه مزمزه او استنشاق پرې دی بس حکمي فقالت طائفه منهم یو طائفه د علماو نه ویل دي اذا ترکهما فی الوضوء کله چې پرې دی په اوداسه کې حتی صلى تر دې پورې چې انسان منځ کې نو اعاده د منځ اعاده مو کوي بیرته اوداس کوي ورأوا ذلك في الوضوء والجنابه السواء او دیو دا رای دا او دا لیدل چې په اودس او جنابت ټول کې دا مزمزه او استنشاق برابر دي انسان چې په مانځه کې په اودس کې یو انسان مزمزه او استنشاق پرې خو در منځ یو کوم برته به اعاده کوي او که په جنابت په غسل کې پرې خو در او منځ یو کوم به چې انسان دې برته اعاده وکړي وبه يقول ابن ابي ليلى وعبد الله بن المبارك واحمد واسحاق په دې باندې قول کړی دی ابن ابي ليلى رحمه الله عبد الله بن مبارك رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله وقال احمد امام احمد بن حنبل رحمه الله کې دا ویلي چې الاستنشاق اوقد من المزمزه استنشاق دا ډیر تاکیدي حکم دی د مزمزه نه پوهه توبه چول دا د خپل توبه چول ډیر تاکیدي حکم دی قال ابو عيسى الى امام ترمذي رحمه الله دی پوری ویلي چې وقالت طائفه من اهل العلم یو طائفه د علماو نه ویلي چې يعيد في الجنابه اعاده به کوي په جنابت کې ولا يعيد في الوضوء او اعاده به نه کوي په اوداسه کې یعنی دا په جنابت کې چې دی او په غسل کې دا چې فرض او لازم دي او په اوداسه کې چې فرض او لازم نه دي وهو قول سفيان الثوري دا قول د سفيان الثوري رحمه الله وبعض اهل الكوفه او بعض اهل الكوفه دي يعني امام حنیفه رحمه الله دا مقلدین دي وقالت طائفه یو طائفه کوي دي د علماء نه چې لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابه اعاده بینه کې پاوداسه کې هم او په جنابت کې هم ولې لانهما سنه من النبي صلى الله عليه وسلم ځکه دا مزمزه او استنشاق سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نه فلا تجب الاعاده على من تركهما
نه واجبېږي اعاده په هغه انسان باندې چې د مزمزه او استنشاق پرېږدي په الوضوء ولا فی الجنابه په اودس کې او نه په جنابت کې. هو قول مالک والشافعي، دا قول د امام مالک رحمه الله او د امام شافعي رحمه الله دی. نو راجح دار چې انسان کله اودس کوي یا غسل کوي نو په کار دار چې انسان به دې کې مزمزه او استنشاق وکړي او دا چې لازم دی پر دې کې پرې خودل نو په دې په اختلاف کې د انسان واقع کیږي چې اعاده به کوي او کنه به کوي او کوي وکړه نو بل اتفاق چې غسل مو شو او اودس مو شو. انسان له بقادر چې د اختلاف نه ځان وباسي اتفاق به دی راځي چې په اتفاق د علماو سره دا وشول. نو بقادر چې انسان کله اودس کوي یا غسل کوي نو چې مزمزه او استنشاق پکې پرې نه کړي. سبحانك.